دلته په کابل کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نوم څلورم ملي او نړیوال نندارتون ترسره شو. په نندارتون کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر له پاکستان سره د سوداګریزې لارې په تړلو نیوکه وکړه او زیاته کړه چې له ایران سره د سوداګرۍ کچه لوړه شوې ده. ښاغلي عزیزي زیاته کړې چې د امریکا بندیزونو د افغانستان سوداګرۍ او ملکي وګړو ته زیان رسولی دی. نوموړي د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې اوس مهال افغانستان د نړۍ له 80 هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې لري. از الحمدلله امروز داد ستوتی که همراه کشورهای آسیای میانه داریم، همراه جمهوری اسلامی داریم، همراه کشور اقتصاد بزرگ چین داریم. الحمدلله هیچ مشکلی نیست. ما با 80 کشور دنیا داد ستوت داریم، صادرات داریم. الحمدلله هیچ مشکلی نیست. اگر یک دروازه برای ما باز میشه، صدها دروازه دیگر خداوند باز میکنه. با امید خدا ما مایوس نیستیم، از تب تلاش دست نمیمانیم. له دې سره هم مهاله په کابل کې د ایران سفیر وویل چې هیواد باید د افغانستان په اقتصادي پرمختګ او ثبات کې خپل رول ولوبوي. جمهوری اسلامی ایران در ثبات اقتصادی و توسعه افغانستان نقش خود را ایفا خواهد کرد. بخش خصوصی و دولت جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف همسایگی و اقتصادی بیش از هر زمانی در کنار ملت و دولت افغانستان خواهد بود. ظرفیت علم، دانش و فناوری، صنعت و کشاورزی ایران و توانمندی‌های حمل نقلی و ترانزیتی ایران در بخش لوجستیک در خدمت مردم افغانستان قرار دارد. از جمله بندر عباس، بندر چاهبهار، راه‌ها و راه آهن و مرزهای ایران در این مسیر به کار گرفته خواهد شد. په ورته وخت کې د اسلامي امارت د اقتصاد مرستیال وزیر وویل چې اسلامي امارت په هیواد کې د سړکونو جوړول د اقتصاد وزارت او اسلامي امارت د پالیسۍ لومړیتوبونو په لیست کې کړی دی ترڅو د کورني تولیداتو وده او د خوراکي توکو د پایښت پیاوړتیا ملاتړ وکړي او د هیواد د اتباعو ترمنځ د متشبثینو د ودې لپاره یو مهم ګام ګڼي. امارت اسلامی بحث تقویت سردخانه ها را در دستور کار خود قرار دادند، چون اگر سردخانه ها در افغانستان توسعه و انکشاف پیدا بکنه ما میتونیم هم صادرات خود افزایش بدیم و هم ارز بیشتر وارد کشور بسازیم و هم به تقویت پول ملی خود توجه و اهتمام نظر داشته باشیم. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي د نړۍ هیوادونو ته د افغان محصولاتو د معرفي کولو لپاره د داسې نندارتونونو جوړول اړین ګڼي. مجموعه‌ای که برگزار شود به خاطر رشد صنعت و تجارت افغانستان بسیار کمک بسیار خوب میتونه بکنه. و چهارمین برنامه نمایشگاه بین‌المللی افغانستان است. میتونین که بیاین از تابلوهای ما دید کنین و خریداری کنین، هم به خودتون خوب است و هم باعث افتخار ما میشه. د کرنې وزیر په نندارتون کې ویل چې د افغانستان کرنه میکانیزه کیږي او د هیواد د کرنې سکتور د ودې لپاره د نړیوالو معیارونو سره سم معیاري میتودونه کارول کیږي. تا به حال در افغانستان ما و شما دیقان‌های مالدارهای ما و شما از آبها شکل سیلابی استفاده میکردن. حالا هستیم که با شکل بارانی و قطره‌ای و سیستم الحمدلله پیش میرویم. و همچنان در ارتباط زراعت هم که بود، ما از اینکه در ملک ما جنگ و مشکلات بود در همین 40 سال به پیشرفت‌های رسیدگی کرده نتانستیم، داریم که در همین 4 سال الحمدلله آسته آسته قدم به قدم به میکانیزه سازی و به عصری سازی طرف زراعت مالداری روان هستیم. د یادونې د نندارتون به 2 ورځې دوام وکړي او بیلابیل کورني او نړیوال محصولات به پکې نندارې ته وړاندې شي.